چا در ښوولي دي ږیره ووهه؟ چا دا درته ویلي چې په ږیره لاس ووهه؟ کوم بدبخته درته ویلي دی؟ کوم بې غیرته درته ویلي دي چې ږیره ښه خوند درسره کوي؟ د الله د رسول مخالفت، د انبیاو مخالفت، د الله مخالفت، د اولیاو مخالفت، د علماو مخالفت، د محدثینو مخالفت، د مفسرینو مخالفت، ان ته دې چې د زمانې د بزرګانو مخالفت ټول هذا تويل. النبي عليه الصلاة والسلام سفر معي لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، رواه أبو داود. لعنتي واوري لعنتي دا الله طرف سے لعنتي دا الله لعنت خو نو څه توای؟ دا الله لعنت مطلب دا چې دا الله د رحمت څخه دې همیشه لري. كم بدبخته المتشبهين من الرجال بالنساء، كم کسان چې نارینه د ښځو سره مشابهت کوي. والمتشبهات من النساء بالرجال، کومې زنانه چې د نارینه ورسره مشابهت کوي. نره ته چې په ژبه باندې لاس په لره تېرې پر برېتو په لره تېرې ستا او د خپلې ښځې بیا فرق شته؟ د ښځې سره مشابهت دې وکړي د الله لعنت یې ځان ته مستحق کړي. زما خبرې سختې دي، زما خبرې به خود پر تاسو ګران پرېوځي. والله په قسم باندې درته وایم د دوستۍ خبرې دي، د دوستۍ خبرې دي. زما دوستي به د قیامت ورځ بیا هلته در معلومه شي چې ما ستا توهین غوښتې که مې ستا دوستي غوښته. زه ستا زخم ته لاس تړم، ډاکټر ته ورځې ډاکټر درته وایي ټسټ دې وکړي، فورا خبر درکوي چې شوګر یې کینسر یې د دا شان څه ځان وګرځوه. ډاکټر ستا توهین نه کوي، تا ته مرض درښیي، ستا د مرض علاج کوي، ستا معالجه کوي، ستا د صحت امید اخیستی دی، ستا د ژوند غم اخیستی دی. زه مو والله د اخروي ژوند غم اخیستم. دا علما، دا د دین پیرویان، دا ستاسو روحاني ډاکټران دي. دا مې پر زخمونو باندې لاس ترږدي، دا تا ته زخم درښیي چې دغه زخم په تا کې دی، د دې علاج وکړه. دا زخم درښیي، د دې په خبرو باندې خوا مه بدوئ. دا والله ستاسو پر هغه زخم لاس ترږدي، که دې د دغه زخم څخه ځان خلاص کړئ جنت ته وګرځئ.